له ګاونډیو هیوادونو په زور ایستل شوي کډوال چې میدان وردګ ولایت کې د نورو سیمو ترڅنګ ورته ښارګوټی هم ځانګړی شوی. په بېلابېلو وختونو کې یې اړتیاوو ته د رسېدو په موخه د یاد ولایت مسؤلین ورنه لیدنه کوي او مرستې ورته رسوي. تازه د یاد ولایت مقام په هدایت پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست له لوري د سر له کډوالو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. تېره ورځ په دې اړه باندې اضطراري جلسه د والي صاحب په مشرۍ ونیول سوه او په اضطراري جلسه کې پرېکړه وسوه چې ټول مهاجرین به سروي کیږي او ورته به خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکول کیږي چې د هغې له جملې د 3 کسیز هیات په حضور کې 100 کورنۍ چې سروي سولې تثبیت سولې او نن د پیښو په وړاندې چمتووالي ریاست د خوا نه دی ورته خوراکي غیر خوراکي مواد ژمنۍ البسې هغه اولیه خدمات چې دی هغه موږ ته رسولي دي او د آینده لپاره کوم ضرورت چې دی هغه موږ واورېدل له نږدې نه او انشاءالله په ان قریبه په آینده کې که د برېښنا کار ده هغه به ورته وسي یا زمني توکي دي لکه دا اوس د ضد حوادث ریاست په مرسته باندې هغو هغه خپل څه ضرورت چې دی هغه یې ورته ورسولو. کډوال وایي زیات خوښ یو چې په خپل هیواد کې د مهاجر له کلمې پرته ژوند کوو. زیاتوي د میدان وردګو مسؤلین یې وخت پر وخت د ستونزو له منځه وړلو په موخه لیدو ته ورځي. د پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست له مرستو هم زیات خوښ دي. د والي صاحب له دې اضطراري حرکت نه خو موږ یو دنیا مننه کوو که او همداسې قول یې راکړی او راته ویلي چې زه به تر سبا پورې د تاسو ټول مشکل حل کوم او یعنې دا 4 ساعته لا تر اوسه نه دي پوره چې د موږ غږ هم واورېد او هغه شیانې چې قول راسره کړی و هغه یې عملي کړلې او موږ د ده له کړنو نه او له قول نه یو دنیا مننه کوو. افغانستان ته چې راغلي ډېر خوشحاله خپل ولایت خپل ملک هم دی هلته چې موږ کوم کاروبار کوو د موږ اسناد شی نه و او دلته چې راغلي شکر دی خپل ملک هم دی نه څوک درته وایي چې مهاجر یې نه هغه یې بس شکر دی الحمدلله. د پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست له لوري څو ورځې وړاندې هم له ګاونډیو هیوادونو راغلو کډوالو سره د خوراکي توکو او ژمنۍ البسې مرسته ترسره شوه.